په ژمي کې ستاسو بدن د ویټامینونو ته اړتیا لري. د ژمي په موسم کې یو شمېر ناروغۍ د مدني موادو له کمښت څخه رامنځته کېږي. موږ کولی شو د ویټامینونو له لارې د بدن اوبه پوره کړو او د یو شمېر ناروغیو مخه ونیسو. ویټامین سي د ژمي په پیل سره تبه، سینه بغل او انفلونزا همدارنګه نورې ناروغۍ یو ځای وي. دا په داسې حال کې ده چې د ویټامین سي د مصرفولو له امله د بدن دفاعي سیستم قوي کېږي او یا دغه ناروغۍ اوږدوالي ته نه پرېږدي. ویټامین سي یو ډول اکساید ضد دی چې په بدن کې التهاب د کمېدو لامل هم کېږي. ویټامین ډي که څه هم د ویټامین ډي استعمال د ټول کال په اوږدو کې اړتیا ده، مګر د ژمي په موسم کې دې ډول ویټامین ته ستاسو بدن ډېر اړتیا پیدا کوي. د ژمي په اوږدو کې شاید ځینې کسان د لمر د نشتوالي له امله د عضلو او هډوکو په درد باندې اخته شي. د پوهانو په خبره د 70 کلو څخه ښکته عمر لرونکي باید هره ورځ 600 واحده ویټامین ډي استعمال کړي او لږ تر لږه هره ورځ 10 دقیقې په مستقیم ډول لمر ته ځان جوړ کړي. ویټامین ای د دې ویټامین استعمال د پوستکي د روغتیا او سلامتیا لپاره ډیر اړین دی او د ژمي په موسم کې د پوستکي له وچوالي څخه مخنیوی کوي. ویټامین ای په غوښه، ماهي، بادام او نورو کې پیدا کیږي. ویټامین بی کمپلیکس د ویټامین بی د ډلې ټول ویټامینونه په ژمي کې په کافي اندازه استعمال کړئ. دغه ویټامین کاربوهایډریټ په انرژي بدلوي ترڅو د سون لپاره غوړ او پروتین مصرف کړي. په همدې دلیل ویټامین بی کمپلیکس په ځانګړې توګه ویټامین بی 12 له هغې ویرې او اضطراب څخه مخنیوی کوي چې د ژمي په موسم کې د لنډو ورځو له امله خلکو ته پیدا کیږي. اومیګا 3 دغه ویټامین نه دی، مګر د ژمي په موسم کې ستاسو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. اومیګا غوړ اسیدونه د وینې د غوړ کچه برابروي. ډېر کسان د ژمي په موسم کې د عضلو په ناروغیو باندې اخته کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د اومیګا 3 مصرف د عضلو درد مخنیوی کوي.